بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 9th بایولوژي چپټر نمبر 3 بایوډایورسټي لیکچر نمبر 23. نن زمونږه په بایوډایورسټي چپټر کې اخیرنی ټاپک دی کنزرویشن اف بایوډایورسټي ان پاکستان، چې د هغې مطلب دی چې د پاکستان حکومت د زندسر سیزونو د حفاظت دپاره کم څه کړي دي. ټیک ده. نو اول نمبر مونږ راځو چې زندسر سیزون ته په پاکستان کې مین مسلې کم دي. نو هغه لږ ډېرې ډسکس کوو او د هغې نه پس بیا د پاکستان حکومت د زندسر سیزونو د حفاظت دپاره څه کړي دي، کوم اقدامات یې اخیستي دي، نو هغه به بیا مونږ ون بای ون ډسکس کوو. ټیک ده. اول نمبر دی زمونږ سره سم ایشوز اف بایوډایورسټي ان پاکستان. پاکستان کې د زندسر سیزونو ته کومه مسلې دي. نو اولنی نمبر دی زمونږ سره ډیفارسټیشن. ډیفارسټیشن جنګلات کې کټای ته وایي، یعنی مطلب ځنګلونه چې کله کټ کېږي دې ته ډیفارسټیشن وایي. نو اونلی 5.2% اف فارسټس ان پاکستان. په پاکستان کې صرف 15% ځمکه چې کوم دی نو په دې باندې ځنګلونه دي او 15% چې کوم دی نو دا د ځنګلونو نه علاوه دي. یعنی مطلب دا دی که د پاکستان ټوټل ځمکه مونږ په 100 حصو کې تقسیم کو نو په 15 حصو باندې صرف جنګلات دي، بقایا چې کوم دی نو په دې باندې جنګلات نشته. نو ویری سمال پرسنټیج، دا انتهایی کم دی. پکار دا دی چې زمونږ سره جنګلات ښه کافي مقدار کې وي، نو دا 5.2% انتهایی کم دی. فردر ډیفارسټیشن پکې هم روان دی، لکه دا 5.2% چې کوم فارسټ دي، کوم جنګلات دي، ځنګلونه دي، نو خلک پسې لګیا دي دا نور هم کټ کوي، نو دا پرسنټیج نور هم کمېدو طرف ته روان دی. نو دا ډېر غټ نقصان دی. ولې نقصان دی؟ ګورئ ورته. ریموول اف پلانټ سپیشیز. یو خبره خدا ده چې ته چې دا ځنګلونه کټ کې نو پلانټ سپیشیز ته ختمې، مطلب پلانټس کټ کې که نه، نو پلانټس هم په بایوډایورسټي کې راځي، دا هم زندسر سیز دی. نو مطلب یو خو ته دا لرکې. ټیک ده، ډاري کو. بله خبره دا ده بی نمبر چې هیبیټیټ لاس فار ریپټایلز برډز اینډ میملز. دغه جنګلات چې کوم دی نو په دې کې ریپټایلز اوسېږي، لکه مطلب ماران شول او چرمخکۍ وغیره شوې که نه، کربوړي. دغه شانتې زمونږ سره چې کوم دی نو برډز مختلف قسم مرغۍ چې کوم دی نو په دې ځنګلونو کې اوسېږي، او د دې نه علاوه میملز چې کوم دی نو مطلب زمري شول او ګیدړان شول، او د دې نه علاوه مارخور شو، نور چې کوم زمونږ سره مطلب مختلف قسم میملز دي، نو هغه په دې ځنګلونو کې اوسېږي. نو چې کله ته ځنګلونه کټ کې نو یو خو ډایرکټ بوټي کټ کې نو دا بوټي هم زندسر سیزونه دي، دا هم ختمېږي. او بله خبره دا ده چې ریپټایلز برډز او میملز په ځنګلونو کې اوسېږي. نو چې تا ځنګل کټ کو نو بیا به دوی چېرته اوسېږي؟ نو دا زمونږ سره غټه مسله ده. بله مسله دا ده هنټینګ شکار ته وایي که نه. یعنی مطلب کله چې هر سړی بس دغه راواخلي او میان هم نیسي او مرغۍ هم ولي او که نه نور میملز هم ولي، نو دا زمونږ سره بېدرېږه هنټینګ. نو په دې کې زمونږ سره اوور فیشنګ دی. اے نمبر اوور فیشنګ، کله چې د ضرورت نه سیوا میان نیولی کېږي فضول نو دې ته څه وایي؟ اوور فیشنګ. یعنی مطلب دا دی که یو سړی جال راواخلي او یو دوه درې غټ میان ونیسي او یا یې خرڅ کړي یا یې ځان له پاخه کې ویخوري، نو هېڅ خبره نه ده. خو که یو سړی شاټ ورکړي میانو له اوبو له، او هغه شاټ کې غټ میان هم مړه شي، واړه میان هم مړه شي او انډې هم مړې شي که نه د بجلۍ د کرنټ په وجه باندې، نو دا چې کوم دی نو ډېر غټ نقصان دی. ټیک ده. نو داسې نه دي کول پکار، دې ته اوور فیشنګ وایي. بل زمونږ سره دی نو د دې په وجه باندې ریډکشن اف مینی فش سپیشیز. د دې په وجه باندې ریډکشن راځي، یعنی مطلب کمیږي فش چې کوم دی میان دا ورځ ته ورځه کمیږي. خاص طور کوم چې زمونږ سره شیرماهي او مهاشیر میان دي، نو دا زمونږ سره چې کوم دی نو ختمیږي. بل دی زمونږ سره بی نمبر اوور هنټینګ. اوور هنټینګ دا دی چې د ضرورت نه سیوا ته مرغۍ ولې، د ضرورت نه سیوا ته مارخور ولې، د ضرورت نه سیوا ته ځنګلي ګړي ولې، نور داسې څیزونه چې کوم دی ضرورت نه سیوا ولې، نو دې ته اوور هنټینګ وایي. ټیک ده. نو ریډکشن اف مارکوپولو شیپ. مارکوپولو شیپ یو قسم ګړه ده، دا چې کوم دی نو د دې مقدار کمیږي ورځ ته ورځه. هوبارا بسټرډ یو قسم مرغۍ ده، د دې مقدار هم کمیږي. مارخور مقدار هم کمیږي. مسک ډیر چې کوم دی نو دا زمونږ سره یو قسم ډیر دی، نو د دې هنټینګ هم کیږي. او دا د څه لپاره کیږي؟ دا زمونږ سره د مسک د حاصلولو دپاره، مشک چې مونږ څه ته وایو د هغه تې حاصلوي، نو د هغې دپاره دا مسک ډېر وجني. اوس په دې مسک باندې څه کوي؟ دا په پرفیومز کې استعمالوي، یعنی مطلب په سپریګانو کې استعمالوي. نو یاد ساتئ چې مسک ډیر ته مسک ډیر ځکه وایي چې د دې نوم سره چې کوم دی په خېټه کې
یو تیلی موجود وي په هغې کې مسک جمع کیږي نو ځکه دې ته مسک ډیر وایي. اوس دا په میل او فیمیل دواړو کې نه کیږي، دا صرف په میلز کې کیږي، یعنی مطلب نر مسک ډیر چې کوم دی نو په هغې کې دا تیلی موجود وي او دا پکې جمع کیږي. نو خلک لګیا دي مسک ډیر ولي د دې لپاره چې یاره پرفیوم ته حاصل کړي، نو د هغې مقدار هم ورځ ته ورځ روان دی کمیږي. نو هنټینګ چې کوم دی نو دا بله مسله ده، اور فشنګ هم کیږي، اور هنټینګ هم کیږي، نو زنده سر سیزونه ورځ ته ورځ کمیږي. بله مسله زموږ سره پولوشن دی، آلودګي، ګندګي. نو polluted water in the sea causing the blindness of Indus River dolphin. کوم چې زموږ سره اوبه ګنده شي هغې ګنده اوبو ته موږ څه وایو؟ polluted water ورته وایو. نو دا چې کوم سمندر کې دا اوبه ګنده شي نو دا زموږ سره نور سیزونه چې کوم دی هغې ته هم نقصان ورکوي، او خاص کار زموږ سره چې کوم انډس رایور ډولفین دی، ډولفین چې کوم دی یو قسم میمل دی، نو دا چې کوم زموږ سره په انډس رایور کې اوسېږي دریای سند کې، نو هغې ته بیا څه وایي؟ انډس رایور ډولفین ورته وایي. نو د دې بلایندنس روان دی. بلایند څه ته وایي؟ ړوند ته، یعنې مطلب د دې نظر چې کوم دی نو ورو ورو خرابېږي. د څه په وجه باندې؟ د ګنده اوبو په وجه باندې. عام طور چې کوم نور ډولفینز دي نو هغوی په سترګو باندې لیدل کولی شي، خو چې کوم انډس رایور ډولفین دی نو دا د دې انډس رایور د ګندګۍ د وجې ړوند شوی دی، او په دې وجه باندې دا چې کوم دی نو په سترګو باندې لیدل نشي کولی. دا د خوراک دپاره او د نور کارونو دپاره ایکولوکیشن یو پروسس دی، د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی نو دا خپل کارونه کوي، ځان له خوراک هم په دغه طریقه باندې کوي او د یو ځای نه بل ځای ته په دغه طریقه باندې ځي. ټیک شو؟ نو پولوشن چې کوم دی نو دا زموږ سره ډېر خطرناک چیز دی، د دې په وجه باندې هم زموږ سره چې کوم دی نو بایوډایورسټي متاثره کیږي. ټیک ده؟ What's the steps taken in Pakistan to conserve biodiversity? پاکستان حکومت کوم داسې اقدامات کړي دي چې یاره د بایوډایورسټي کنزرویشن وشي، یعنې مطلب د دې بقا وکړلی شي، د دې حفاظت وکړلی شي. اولنی نمبر دی زموږ سره IDP. IDP دا دی چې انډس ډولفین پروجیکټ. دا یو داسې پروجیکټ دی چې په دې پروجیکټ کې زموږ سره ټو سیو انډس ډولفین، په دې کې د انډس رایور ډولفین چې کوم دی د هغه د حفاظت دپاره پکې خبرې اترې چې کوم دی نو کړلې شوي دي. په دې کې کومه خبرې شوي دي د انډس ډولفین په باره کې؟ ریډیوس پولوشن، چې یاره مطلب د انډس رایور چې کوم پولوشن دی، کومه ګندګي نه نو دا دی کمه کړلی شي. بل دی زموږ سره ریډیوس هنټینګ، د دې د هنټینګ یعنې ویشتل چې کوم دی نو دا هم کم کړلی شي. ریلیز فرام نیټس، او که کله ناکله خلک د میانو دپاره جال واچوي نو که په هغې کې انډس رایور ډولفین گیر شي نو هغه دې تی آزاد کړلی شي. ټیک ده؟ بل دی زموږ سره اویرنس، د خلکو په ذهن کې چې کوم دی دا خبره کېنولی شي، آګاهي خوره شي چې یاره مطلب دا څیز کمېدو واله دی انډس ډولفین، دا د دې خیال ساتئ، دا بې ټیمه مه ولئ او دا چې کوم دی نو خرابوئ مو، نقصان ورته مه ورسوئ. ټیک ده؟ نو په IDP کې دا خبرې شامل دي، دا د پاکستان حکومت کړی دی انډس ډولفین پروجیکټ. ٹھیک ده؟ دویم نمبر دی زموږ سره پروټیکټډ ایریاز مینجمنټ پروجیکټ. پروټیکټډ ایریاز څه ته وایي؟ هغه ایریاز چې هغه حکومت پروټیکټ کړي وي، یعنې مطلب محفوظ کړي وي. صحیح ده؟ نو په دې کې څه چل کېږي؟ دا په کوم ځای کې؟ مچیاره چې کوم دی دا زموږ سره په آزاد کشمیر کې یو ځای دی. نو په دې کې چې کوم ایریاز دي نو مطلب چې د کوم ارګانیزمز بایوډایورسټي مطلب کمېدلو واله ده نو هغه یې څه کړي دي پکې؟ پروټیکټ کړي دي، یعنې مطلب مختلف قسم پارکونه وغیره چې کوم دی په دې کې جوړ کړي دي، نو ځکه دې ته څه وایي؟ پروټیکټډ ایریاز مینجمنټ پروجیکټ. ټیک ده؟ په دغه ځای کې خاص ځایونه چې کوم دی نو مقرر کړي دي، هغې کې هر څوک شکار میکار نشي کولی، هر څوک ورته نشي ورتللی، نو د دې حفاظت شوی دی. بل دی زموږ سره میرین ټرټل کنزرویشن پروجیکټ، چې کوم ټرټل دی شمشتی میرین سمندري، نو د هغې د کنزرویشن دپاره چې کوم دی یو پروجیکټ جوړ شوی دی. بل دی زموږ سره بین آن هنټینګ اف مارخور اینډ یوریل. زموږ سره چې کوم دی نو مارخور او یوریل د هنټینګ چې کوم دی شکار په هغې باندې بین ولګولی شي، چې مطلب دا به د دې هنټینګ به نه کېږي، نو هغه شوی دی. ټیک ده؟ بل دی زموږ سره پنځم نمبر هیمالین جنګل پروجیکټ. جنګل څه ته وایي؟ ځنګل ته. نو مطلب چې کوم هیمالین ریجنز دي په هغې کې زموږ سره چې کوم دی نو شکار کول او هغې کې ګندګي خورول، د دې دپاره چې کوم دی نو هیمالین جنګل پروجیکټ جوړ شوی دی. ټیک ده؟ په 6 نمبر باندې سلیمان رینج، کوم چې زموږ سره په بلوچستان کې راځي که نه، کوه سلیمان وغیره،
نو په دې کې هم د کنزرویشن لپاره یعنی مطلب د بایوډایورسټي د بقا لپاره په دې کې هم کارونه کړل شوي دي. 7th نمبر دی ناردرن ایریاز کنزرویشن پروجیکټ. کوم چې ناردرن ایریاز دي کنه د هغې د کنزرویشن لپاره مطلب د بقا لپاره هم یو پروجیکټ جوړ کړلی شوی دی. کنزرویشن اف مایګریټري برډز ان چترال KPK چې کوم زموږ سره مایګریټري برډز دي کنه مایګریټري برډز هغه برډز ته وایي چې کوم برډز مایګریشن کوي کومه مرغۍ چې مایګریشن کوي یعنی مطلب په اوړي کې د یو ځای نه بل ځای ته ځي او په ژمي کې بیا د هغه ځای نه واپس هغه خپل ځای ته ځي دې ته څه وایي مایګریټري برډز ورته وایي. ټیک شو. نو په چترال یو داسې ځای دی چې د دې کې د مرغو دپاره خوراک او ریپروډکشن او دا قصې چې کوم دی نو ورته موزون وي. په دې وجه باندې مرغۍ چې کوم مایګریټري برډز دي دا په چترال کې سټې کوي او هلته خوشحاله وي لږ ډېر. نو هغه ځای خلک چې کوم دی نو هنټینګ کوي د دې په دې وجه باندې د دې مایګریټري برډز دپاره په چترال کې د کنزرویشن دپاره هم اقدامات شوي دي کوم چې مطلب زموږ سره چترال په KPK کې دی. ټیک ده. بل زموږ سره دی 9th نمبر هیمالین وایلډ لایف پروجیکټ چیکنګ هنټینګ اف براون بیئرز. هیمالین وایلډ لایف پروجیکټ چې کوم دی کوی هیمالیا وغیره دغه ځایونو باندې زموږ سره چې کوم دی نو یو پروجیکټ جوړ شوی دی. د دې کار څه دی چیکنګ هنټینګ اف براون بیئرز چې کوم براون بیئر دی د هغې چې کوم هنټینګ کېږي په هغې باندې چیکنګ وکړلی شي چې یاره دا دی نه کېږي. ټیک ده. 10م نمبر باندې زموږ سره دی کنزرویشن اف چلټران مارخور. زموږ سره چې کوم دی دا کویټا سره نږدې دغه علاقو کې بلوچستان کې زموږ سره چې کوم دی نو یو علاقه ده هغې ته چلټران وایي. په دغې کې چې کوم مارخور اوسېږي نو هغې ته چلټران مارخور وایي. نو د هغې د کنزرویشن دپاره چې کوم دی نو هم اقدامات شوي دي. بین آن بیئر بیټینګ ان پاکستان. بیټ څه ته وایي BAIT بیټ. بیټ دې ته وایي چې کله ته یو سیز سمثینګ فار اټریکشن چې کله ته څه سیز استعمال کړې د یو زنده سر سیز دپاره چې هغه ورته اټریکټ شي او راشي پسې او ته بیا گیر کړي نو دې ته څه وایي بیټ ورته وایي او دې عمل ته څه وایي بیټینګ ورته وایي. ټیک ده. نو مطلب بیئر بیټینګ چې کله ته داسې د بیئر د ګیرولو دپاره طریقه اختیار کړي نو دې ته څه وایي بیئر بیټینګ ورته وایي چې ته ورته څه سیز ورمخامخ کړي او هغه په هغه سیز پسې راشي او ته بیا ګیر کړي. نو په دې باندې چې کوم دی نو په پاکستان کې بین لګېدلی دی پابندي پرې لګېدلې ده. بل دی زموږ سره نیشنل پارکس آر میډ فار کنزرویشن اف بایوډایورسټي او د بایوډایورسټي د کنزرویشن دپاره مختلف نیشنل پارکس هم په پاکستان کې جوړ کړلی شوي دي. ټیک ده. اوس زموږ سره ساینس ټیکنالوجي اینډ سوسایټي ستاسو په دې کتاب کې ورکړی دی دا لیک ډسکس کوو. نو موږ په دې 12th نمبر باندې وایو نیشنل پارک. نو اوس موږ دا وایو په دې کې تاسو ته وایي چې نیشنل پارک څه ته وایي. په پاکستان کې تقریبا 29 نیشنل پارکس دي. ټیک ده. اوس نیشنل پارک وایي څه ده نو ایریا اف ګورنمنت دا د ګورنمنت یوه ایریا وي دا د چا وي نه دا د ګورنمنت وي. ټیک ده. د حکومت وي. په دې کې څه چل وي نو هنټینګ دلته به شکار نه کوي ښکار به نه کوي. نو پلوشن دلته به الودګي ګندګي به نه جوړوي. نو کلټیویشن دلته به د ځان نه ونې او فصلونه نه کرئ. نو ډسټرکشن دلته به د ځان نه کورونه جوړول او ماتول او نورې قصې خطارې به دلته نه کوي. نو په دې څیزونو باندې پابندي دلته. اکسیسیبل ټو پبلک فار خو یو خبره پکې دا ده چې پبلک دپاره د خلکو دپاره دا اکسیسیبل دی مطلب خلک دلته تللی شي. د څه دپاره ریسرچ دپاره مختلف ریسرچ پروجیکټس چې کوم دی په هغې باندې کار کولو دپاره دلته تللی شي. د ایجوکیشن یعنی مطلب نور تعلیم معلوم دپاره یا مختلف قسم زناور لیدلو دپاره هلته تللی شي. ریکرییشن د تفریح دپاره د خوند او مزې دپاره دلته پبلک تللی شي. خو دا کارونه به هلته نه کوي. هنټینګ پلوشن کلټیویشن ډسټرکشن دا قصې به هلته نه کوي. نور چکر مکر دپاره او د سټډي ټور او د دې څیزونو دپاره هلته تللی شي. دا یو خاص ایریا وي د ګورنمنټ چې په دې کې هغه ځناور راګیر کړي وي کوم چې انډینجرډ وي ختمېدلو واله وي. نو حکومت دا راګیر کړي وي دلته چې کوم دی نو میل او فیمیل د یو بل سره میلاویږي او خپل نسل سیوا کوي نو هغه سپیشي چې کوم دی نو ژوندی پاتې کېږي.